السلام علیکم دوستانو، ستړي مه شئ، جوړ په خیر. د کیس منیجمنت یا هم PCM پروټیکشن کیس منیجمنت اصول در پیژنم. فقط هر اصل جلا جلا ګورو او بیا د هر اصل یا د ټولو اصولو په اړه باندې جلا جلا ویډیوګانې تیار شوي دي، هغه درسره شریکوم چې بیا هر اصل په هغه کې په یو کلیک کې تشریح شوی دی. نو د PCM لپاره یو اندازه اصول شته. دا اصول د هغه کسانو لپاره چې په پروټیکشن کیس منیجمنت کې کار کوي ډیر زیات ضرور دي. دا زموږ لپاره لارښوونکي اصول دي. دا زموږ سره کومک کوي ترڅو موږ د کیس منیجمنت خدمات په مؤثر ډول باندې وړاندې کړو او زموږ ستاسې د کار د صحیح ترسره کېدو تضمین کوي او بل په کل کې هغه کوم اهداف چې موږ د کیس منیجمنت د پروګرامونو څخه لرو د هغه په لاسته راوړلو کې زموږ سره ډېر زیات کومک کوي. نو راځو اول اصل د کنسنت دی یا د رضایت د اخیستلو چې د کیس منیجمنت د پروسې د کیس د پیژندنې د مرحلې څخه نیولې تر اخره پورې په هر مرحله کې په هر قدم کې د ګټه اخیستونکي یا بینیفیشري رضایت حتمي دی او باید واخیستل شي. دویم اصل چې دی هغه کوم کس چې تاسې کیس راجستروئ کوشش به دا کوئ چې هغه د کیس منیجمنت په ټول پروسه کې ستاسې سره فعاله ونډه واخلي، ګډون درسره وکړي او تاسې د مختلفو تخنیکو څخه په استفاده باندې دته باید سهم ورکړي. او دریم اصل چې دی هغه د ضرر نه رسولو اصل دی، په دې معنا چې زموږ د کار او زموږ د خدماتو او د کیس منیجمنت د پروسې د شروع څخه تر ختم پورې او د هغه څخه وروسته په هیڅ ډول باید زموږ ستاسې کلاینټ یا بینیفیشري ته زموږ د لاسه کوم تاوان ونه رسېږي. بل اصل نیډ ټو نو دی. په کیس منیجمنت کې تاسې دومره معلومات ترلاسه کوئ او دومره معلومات شریک کړئ څومره ته چې اړتیا وي. بې ځایه معلومات او هغه معلومات چې په کیس پورې او ستاسې سره مرسته نشي کولی ضرور نه ده چې هغه معلومات راټول کړئ. او محرمیت بالکل حیاتي رول لري. کوشش به دا کوئ چې د خپل کیس منیجمنت او د پروټیکشن ټوله ډیټا محرمه وساتئ. بل اصل د اکاونټیبلیټي دی. خپلې چارې، خپل مسؤلیتونه، خپل کارونه په مسؤلانه ډول باندې ترسره کړئ او همیشه مو په ذهن کې دا وي چې موږ مسؤل یو، خپلې ټولنې ته د کار کولو مسؤلیت را په غاړه دی او موږ باید د خپلو امکاناتو څخه په استفادې باندې د خپلو خلکو سره کومک او همکاري وکړو او ترڅنګ یې همیشه هم په ذهن کې دا وي چې زه یو چاته جواب ورکوونکی یم. نو په دې خاطر باندې چارې په پوره مسؤلانه ډول باندې باید ترسره شي. بل اصل دا دی چې موږ د کیس منیجمنت په پروسه کې که چیرې تاسې انفرادي کیس منیجمنت کوئ باید ستاسې ټولو فوکس توجه پر فرد باندې وي او ترڅنګ یې که چیرې د فرد سره مثلا د کورنۍ سره کار کول ستاسې د فرد د پروټیکشن کنسرنز د منځ څخه وړلی شي، بالکل تاسې کولی شئ پر هغه باندې تمرکز وکړئ. بل اصل متقابل احترام دی. بالکل احترام دی. شاید تاسې د کاري ساحې کې د رنګارنګ خلکو سره مخامخ شئ خو کوشش به دا کوئ چې د هغوی پوره احترام به کوئ. بل اصل چې ډېر زیات مهم دی هغه دا دی چې تبعیض به نه کوئ په هیڅ صورت باندې، نه د رنګ پر اساس، نه د قوم پر اساس، نه د منطقې پر اساس، نه د عمر پر اساس، نه د جنسیت پر اساس. هیڅ ډول تبعیض ته په کیس منیجمنت پروټیکشن او په ټولو پروګرامونو کې په هر ډول پروګرام کې تبعیض ته ځای نشته او دا غلط کار دی. او همیشه هر کار چې ترسره کوئ کوشش به دا کوئ، فکر به مو دا وي چې هغه کار زه په دې خاطر ترسره کوم چې فایده او ګټه یې و بینیفیشري ته رسېږي او موږ د هغه د ښېګڼې دپاره کار کوو. او کله چې د چایلډ پروټیکشن دپاره کیس منیجمنت کوئ کوشش به کوئ چې ماشومانو ته فعاله ونډه ورکوئ، هغوی ته به غوږ نیسئ او د دوی فعاله مؤثره ګډون ستاسې د کار
د کامیابۍ سبب ګرځي. او په پروټیکشن کیس مینجمنټ کې یو شی چې ډېر زیات مهم دی هغه دا دی چې تاسې به د رنګارنګ حالاتو سره مخامخ کېږئ، د رنګارنګ خلکو سره به مخامخ کېږئ، خو په هر حال په هر صورت به کوشش کوئ چې خپلو اصولو ته، خپل کار ته، خپل پروګرام ته او خپل دفتر کوم هدف او اصول چې دوی لري او هغو ته به ژمن پاتې کېږئ. او د یو مسلکي کیس ورکر په حیث باندې یا د ټیم لیډر یا سوپروایزر یا سوشل ورکر په حیث باندې به خپلې چارې مخته بیایست. ټول شخصي افکار، احساسات به ټول یو طرف ته پرېږدئ او هیڅکله به د خپل مسلک څخه غلطه استفاده نه کوئ. که چېرې تاسې په کوم داسې محیط او ځای کار کوئ، په کوم ځای کې چې داسې قوانین موجود وي چې تاسې باید خپل د کیس منیجمنټ په اړه باندې ریپورټ وړاندې کړئ یا یې ورکړئ، هغه که میاشتنی، که 3 میاشتنی، که 6 میاشتنی، 9 میاشتنی یا کلنی وي، کوشش به کوئ چې هغه اصول به مراعات کړئ. نو دغه اصول د کیس منیجمنټ د اصولو پیژندنه او بیا پر هر اصل باندې په جلا جلا کلیپ کې ژور بحثونه کوو د ژوندیو مثالونو سره. پر هغه باندې به انشاءالله بیا خبرې کوو. ډېره زیاته مننه. ښې چارې.